الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تر داسې وخت پورې ذکر وکړئ چې تاسو ته خلک ریاکار ووایي، تر داسې وخت پورې ذکر وکړئ چې تاسو ته خلک لیونی ووایي. دا نه معنا چې خلک ذاکر ته لیونی ووایي، دا معنا چې د ذکر حد به نه وي. شپه او ورځ به ته په ذکر اخته، شپه او ورځ به ته د الله رب الجلال په مینه بوخت یې، شپه او ورځ به ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخلاقو بوخت یې. د دې دا معنا ده. نو ذکر خو هغه عبادت دی، خو د هغه سره سره بیا د طریقت په کور کې، د تصوف په کور کې ذکر خپل ځان ته مرتبه لري. علما ناست دي، صوفیان ناست دي. ذکر یو قسم ذکر دی چې ډېر وکه ستا د حالت ته یو حالت دی د مغلوبیت حالت ته واړي. بل ذکر دی ډېر وکه د هغه حالت دی بل حالت ته واړي. لکه علامه موسی خان روحانی رحمه الله فتح الله فی خصائص اسم الله کې لیکلي دي، کتاب نوم دی. هغه کې لیکلي دي چې الله رب الجلال هر نوم دا ځان ته خوند لري، ځان ته محبت لري. د زماني علما ورته راټول سو، تا داسې خبره کړې چې الله رب الجلال هر نوم ځان ته خوند لري او ځان ته د جاذبې یو کیفیت لري. هغه ورته چې و ما خدا خبره کړې ده. بیا په خپل کتاب فتح الله کې د یو عالم واقعه را نقل کړې ده. وایي دې عالم ته څو علما راټول سو، ورته ویل چې تا داسې خبره کړې چې د الله رب الجلال یو نوم دی، که دغه نوم سړی ووایي سړي ته د خندا جاذبه ورځي. د الله رب الجلال په مینه کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې به خندا ورځي. هغه ورته چې و تاسې شروع کړئ هغه نوم د پروردګار عالم جل شانه چې د عالمانو شروع کړي ټول علما نه د خندا تللي وه. دا ګور د الله رب الجلال د یو نامه خصوصیت دی. بل نوم یې ورته وښوی چې تاسې بیا اوس دغه نوم ووایاست. هغه نوم چې وکړئ شنه د ژړا ولاړه. د الله رب الجلال هر نوم ځان ته محبت لري، ځان ته کیفیت لري. کم کس چې ستا روحاني ډاکټر او استاد او مرشد دی، هغه داسې حالت هم ته نه رسوي چې ته په دې ذکر باندې د مغلوبیت حالت ته ورسېږي. عقل درڅخه هوش سي، په عقل د درک نه لري. داسې حالت ته هم نه رسوي چې ته دونه مستغني سي چې د شرائع او د اسلام تر اساساتو واوړې. دا ټول د ذکر کیفیت دي. زه به تاسو ته یو مسله یاده کړم. ساحرګران او جادوګران هغه هم د قرآن څخه کار اخلي، خو باطله طریقه پر روانه کړې ده. او کوټګران هم د قرآن څخه کار اخلي، د تعویذو څخه باطله طریقه پر روانه کړې ده. موږ تاسو بین الافراط والتفریط د خپل صوفیو د خپل موریدانو اصلاح به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخلاقو کې دننه کوو.